السلام علیکم ملګرو د سیټ چې تاسو د هلک کار دې سره یو واقعه راغلی ده د کور خلکو هم یو پیغام جاری کړی دی تاسو ته دا پیغام در رسوم خو ټول ته ما خواسته چې دا ویډیو د نورو ملګرو ضرور شیر کړئ ملګرو دا کس چې دی دا ماشوم نو چې دا چېرته یو غر ته ختلی او د غر نه راولېدلی دی او ایسته کې د دنیا نه تللی دی د کور والا پیغام د هغه سره هم شریک کوم یو څو خبرې ته مخکې کومه چې نن سبا چې دی نو ګرمي ډېره شروع شوې ده خلک لا اکثر چې دی نو ډنډانو له ځي یا سیندونو ته ځي او یا نیرونو ته ځي نو په هغې کې بیا دا واقعې ډېرې زیاتې راځي وایي کله وایي نیر ویوړ او کله وایي سیند ویوړ نو د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتئ دا نیرونو ته او دې سیندونو ته مه لیږئ ملګرو نو ځکه چې نن سبا ګرمي شروع شوې ده هر سړی غواړي چې زه لاړ شم او ځان یخ کړم او زما دا وجود یخ شي بلکې دوی دا نه خبر چې یو داسې واقعه پکې راشي چې دې مور او پلار به اوس څه کوي ملګرو چې دې کومه خاندان چې دی او کومه خلک چې دی نو هغوی یو پیغام پرېښی دی و چې دی به مخکې ټیک ټاک کوو دی هلک او ټیک ټاک به یې جوړاوه او بلکې د دې پلار چې دی نو هغه په سعودي عرب کې دی او بهر ملک کې دی او دوی ځین کسان دي دې تصویران اوس رااخلي او غمجن غوندې احساس پرې ور اچوي او شیر کوي وایي زما یو ته پې ویډیو جوړه کړه چې دا کوم کسان چې دا ټیک ټاک استعمالوي او دې کس دې هلک دا ویډیو ور اچوي که نه دا تصویران پرې ور اچوي نو دوی منع کړه چې تاسو دا مه کوئ چې پلار یې په بهر ملک کې دی هغه ډېر زیات خفه کېږي نو زما ټول ته خواست دی چې دا ویډیو پیغام د نورو ملګرو سره شیر کړئ او د دې هلک کومه تصویران چې دی تاسو کوشش کوئ چې دا مه ور اچوئ ټیک ټاک ته او د خلکو زړونه مه دردوئ نور ځکه چې تاسو هم ځان وایرل کولو لپاره لګیئ او بل طرف ته د دې هلک چې دی د دنیا نه تللی دی او تاسو د دې پلار چې دی نو هغه ته دا پیغام رسوئ نو هغه ډېر زیات خفه کېږي تاسو ته پته مسافرۍ کې ډېر ګران کار دی یو د ماشوم دی او هغه چې د دې زوی دپاره تللی دی بهر ملک کې لګیا دی خو لیکن هغه زوی یې نن په دنیا کې نشته دی یو د غر نه راولېدلی او ډېر زیات خراب شوی او تصویر یې د ښودو هم نه و ملګرو نو زما ټول ته خواست دی چې اصل د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ که نه چې دې د هلک دا تصویران څوک هم نه ور اچوي په ټیک ټاک باندې ځان وایرل کوئ په بل څیز باندې ځان وایرل کوئ چېرته هم د دې هلک تصویران نور ور وانه اچوئ زما ټول ته خواست